یو محترم ورور زینت الله صاحب پوښتنه رالیږلې ده، البته دا یې هم له کوزي پښتونخوا نه د پوښتنه رالیږلې ده. نو راځو بیا دا اړیکه لومړی اخلو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟ السلام علیکم. مهرباني. مولوي صاحب زه د ایران څخه صالح احمد سره د خبرې یم. زما یو پوښتنه ده. دا تلویزیون غږ دې له ښکته که وروره، نوم دې راته ووایه. نوم یې صالح محمد دی. صالح محمد صاحب محترم، مهرباني پوښتنه دې وکړه وروره. مولوي صاحب زه دلته یو چا سره مې په خبرې کې مشکل و، داسې خبره خو هم نه ده، خو بیا هم سړي که چېرې یو سړی خپله ښځې سره د چا لخوا دا دغه وکړي، دا ښځه په طلاقه ده که ګناه کبیره ده؟ ښه، بله پوښتنه لرئ؟ دا زموږ پوښتنه ده، دې پوښتنې جواب راکړئ کول یوه ده. ښه، مننه عزتمن سي. نو زینت الله صاحب محترم پوښتنه دا کړې ده، د یو څو مثالي پوښتنې کړې وې چې زید مړ شو په عمري پیسې باندې وي. اوس که چیرې اولادونه او نور قریبان یې پاته نه وي، پیسې چاته ورکړي؟ او که چیرې اولادونه یې نه وي، بیا یې چاته ورکړي؟ او یا یې پیسې هیرې وي چې ما ورکړي دي که نه؟ په دغه صورت کې ورته څه کول پکار دي؟ نو فقیر ته یې ورکړي او که څنګه وکړي چې غاړې خلاص شي؟ ښه محترم وروره، په خپل سوال کې دې ډېر ځوابونه هم نغښتي دي، خو بیا هم ښه ده چې د تاسو د اطمینان په خطر باندې به ووایي چې حامدا و مصلیا وبعد. که چیرې اولادونه او قریبان د دغه سړي نه وي پاتې، نو پاتې وي، لومړی خو حق د دوی ده چې دوی ته ورکول شي، او که بیا پاتې نه وي او یا ورته معلوم نه وي، نو بیا د هغوی له طرفه دغه پیسې خیرات کولی شي، په صدقه جاریه کې، لکه کوهی، لکه جومات، لکه ستره لار، او لکه نور داسې خیریه او ټولنیز او عامه خیریه کارونو کې دې ورکړي. او که چېرته هېرې شوي وي چې دا یې ما ورکړي دي او که نه، نو په دغه صورت کې که قرض وي، نو که په ده باندې قرض هم وي پرې ماخوذ کېږي نه، خو نو ښه خبره دا ده که توان او طاقت ولري چې کوم طرف ته غالب ګماني په هغه باندې عمل وکړي. السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟ الو، سلام علیکم. مننه، مهرباني. تلویزیون غږ دې له ښکته که وروره. یوه پوښتنه مې ولیدله. نوم دې راته ووایه. په د اختر کې بعضې وخت هګۍ راوړي د غریبۍ لپاره خرڅوي، د دغو پیسې څنګه خرڅولې شول؟ نوم دې چې شي، دا له کوم ځای خبرې کوې؟ نوم مې دوست محمد له ایرانه خبرې کوم. دوست محمد صاحب ایران، اوس دې پوښتنه وکړه ورور، خیر څنګه ده؟ ښه، نو راځو. نو که چېرته له ده نه ویر شوي وي، بیا نو پرې ماخوذ نه ده. که دی ویل داسې وایي د ګمان دی چې ورکړي مې دا پیسې، او در حال کې هغه یې ورکړي نه وي، نو بیا پرې ماخوذ او نیول شوی نه ده. لکه مکتبه حقانیه هم لیکي، او رد مختار هم لیکي، دوری مختار هم، ټول همدغه الفاظ لیکي چې علیه دین ومازال لموجيه اربابها من معرفتهم فعليه التصديق بقدرها من له. نو په هغه اندازه باندې چې د کوم ګمان وي یا ورکړی وي، پیسې ورسره وي، وردي کې، او که توان او طاقت یې نه وي، بېله مسله ده. د بله مسله چې دی باندې پوه وي چې ما ورکړي دي، او هغه بیا ورکړي نه وي، نو بیا آخرت کې د لره بیا وایي ما خوځتیا نشته ده. نو راځو دا اړیکه هم اخلو چې څوک له کوم. السلام علیکم. ښه، ومن کان علیه دیون، که څوک په ده باندې چې دین ور باندې و قرض داره و،
او د ده په خلکو قرضونه وو د هغه ورثه وو چې پاتې هم نه شول نو بیا به څه کوي هماغه الله جهونه به توبه او استغفار هم دا سړی غواړي او بیا د هغه پسې به په عامه او خیریه کارونو کې د پیسې لګوي. ښه راځو بله پوښتنه وګورو چې چا رالیږلې وه له کوم ځای نه څه وایي راته. ښه ذبیح الله صاحب هم پوښتنه رالیږلې ده البته د هم له کوزې پښتونخوا نه مې وایي پوښتنه در لیږلې مننه. سوال مې وایي دا ده زما د پلار نه ماته وایم ځکه او کور پاته شوي دي. هغه وخت چې زما پلار مړ کېده زه 2 کلن وم او زموږ سره په یو کلي کې اوسېده خو کور مو بیل و. اوس زما ترونه زما په جایداد کې را سره دعوه کوي چې په دې کې موږ در سره شریک یو. په داسې حال کې چې دا کور هم ځکه ما ته د پلار نه پاتې شوې ده نو اوس دوی په دغه ځکه او کور کې حق لري او که نه. خبره دا ده چې کمځکه او کور یوازې د ستاسو د پلار شخصي ملکیت و. معنا ده چې د تاسو پلار او د ورونه سره بیل شوي چې تا ترونه کېږي که دا د شخصي ملکیت و نو د تاسو کاکاګانو ونډه پکې نه لرله نو بیا د دوی پکې حق نشته ده ځکه چې هغه مړ ده او د مړه پلار حق د زامنو کېږي هغه ورونه څنګه دي میراث نشي وړلی چې د کوم سړي بچي اولادونه ژوندي وي ورونه یې به میراث نشي وړی. په هغه حالت کې میراث وړلی شي چې زمن او اولادونه ونه لري نو په دغه حالت کې وړی شي او که زمن اولادونه ولري نو بیا ورور میراث نشي وړی ځکه لکه الله جل جلاله په سورة نساء کې فرمایي چې یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. همدارنګه رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم فرمایي البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه. دا یو صورت ده چې فقهای کرامو په دې باندې ډېره تصریح هم کړې ده او ډېر هغه یو ستره موضوع باندې حل شوې ده چې کله یو موضوع راشي یو څوک دعوه کوي نو د هغې دپاره به څه شي وي دعوه کوونکي لره به څه شي وي قسم وي او مدعي علیه ته به څه شي وي مدعي ته به څه شي وي یو مدعي ده یو مدعي علیه ده نو په مدعي علیه باندې به څه شي وي قسم وي او په مدعي باندې به څه شي وي هغه وي بینه یعنی شاهدان به وي. نو بیا هم درته د خلاصې په توګه وایي وروره چې که د تاسو پلار په هغه وخت کې چې تاسو پلار ژوندی وي ترېنه بیل شوی وي نو بیا د تا د کاکاګانو په دې کې هېڅ حق نشته نو کولی شئ تاسې د منطقې له خلکو پوښتنه وکړئ ځکه دغه وخت به یو څوک خامخا ژوندي وي یا به د حکومت په توسط باندې دا بېلتون سره کړي یا زموږ تاسې د خلکو رواج اکثر همدغه ده چې د خلکو په منځګړیتوب او د خلکو په شاهدي باندې هغوی خپل کور کې بېلتون سره کوي حتی کې ځمکې هم سره بېلوي. نو یو څوک به موجود وي که یو چا دا وویلي چې بلکل تا د پلار د ژوند په وخت کې بېلتون شوی ده نو بیا د دوی حق پکې نشته ده. ښه راځو ګورو چې څوک له کوم ځای نه بل ښه دلته یو بل جناب محمد صابر صاحب پوښتنه رالیږلې ده نو دی وایي چې ما پوښتنه درلیږلې ده نو ځای نوم خو یې نه دی لیکلی له څه شي لیکلي ښه چار ځای نه دی لیکلي وي بل قسم انګلیسي دی راکړلی ده پاونډ یې ورته لږ چې بدل کړی. سوال یې دا ده که چیرې یو څوک مریض او یا مریضه وي او داسې ژر نه وچېږي یعنې ادرار یې څک څک بهیږي خپل اودس نشي ساتلی او په کالیو باندې څه نه معلومیږي آیا دغه مسلمان لمونځ په دغه اودس او کالیو صحیح دی او که نه؟ خبره دا ده محترم وروره چې د تاسو سوال یو څه تفصیلي ځواب ته اړتیا لري خو خدای دې وکړي چې دمه را سره وکړئ او په تفصیل باندې ځان پوه کړئ. شرعي معذور لول باید موږ تاسو وپېژنو چې په شریعت کې معذور څوک ده. دا اړیکه به واخلو وګورو څوک ته کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟ زه احمد جاوید نوري د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ څخه زما کوم. څوک؟ احمد جاوید نوري. احمد جاوید صاحب مهرباني. صاحب پوښتنه مو دا ده چې د الله تعالی ته د سجدې ایښودلو په وخت کې لومړی د پوزې ایښودل بهتر دي او که د تندي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده صاحب چې د نن سبا په وخت کې ډېرې داسې رنګارنګ ډله ییزې فرقې راپاتې دي او ځینې خلک وایي چې مذهبونه نشته دي. نو دې کې ستاسو څه نظر ده؟ نور وسلام. مهرباني. مخامخه. نو لول خو په شریعت کې معذور معلوم ده چې معذور چاته ویل کېږي. هغه چاته معذور هغه چاته ویل کېږي چې د یو لمانځه ټول وخت عذر وي. معنا دا چې هغه د ده ستونزه دومره ډېره وي چې هغه د یو لمانځه کوم اندازه وخت چې د فرضاً 15 دقیقې 17 دقیقې دا هم څنګه وي دای معذور. نو هر وخت د لمانځه لپاره د دې لپاره د شریعت فیصله ده چې تازه تازه اودس وکړي او په دغه وخت کې فرض سنت او نفل لمونځ بیا دی په همدغه اوداسه باندې کولی شي. او که د سړي عذر د یو لمانځه یعنې ټول وخت نه نیو نو بیا دغه سړی شرعي معذور نه بلل کېږي. په پاکه جامه به لمونځ کوي. انشاءالله په موضوع پوه شوی. راځو بېرته تاسو پوښتنې ځواب لا پاتې ده. السلام علیکم. څوک له کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم. مننه ستړي مه شئ. ایوب د تاجکستان زما در کوم. ایوب صاحب ایوب داسې د شدې په حسا کې پوښتنه یو ور مخکې کړې وه بیا لږ داسې خاطې غرا نه کړلو هغه د یو مرض دپاره تکلیف په خاطر باندې کتو خوري جایز دي او که نه جایز دي د مرض دپاره څه شي؟ د اسپې شودې د اسپې شودې د اسپې شودې څه دي د اسپې شودې؟ ښه بله پوښتنه لرئ؟ نه مننه. مننه. ښه نو پاته شوله موضوع د کالیو د خو د بیا اودسي مسله پاته شوله موضوع د کالیو د کالیو د پاکوالي حکم هغه معلوم ده. که چېرته یو سړي جامه پرېولله او د لمانځه په جریان کې بیرته له ده نه دغه جامې خرابېږي نو په دغه سړي د جامې پاکوالی لازمي دی. او که سړی جامه پرېولله ومینځله نو د لمانځه په جریان کې بیا مردارېږي نو په دغه سړي باندې د جامې پاکوالی بیا لازم نه ده. البته که نجاست بیا ډېر زیات شو نو په ورځ کې یو وار یا 2 واره پرېولل بیا څنګه دي ضروري دی. دغه ته په شریعت کې معذور ویلی کېږي او دې ته په شریعت کې مجبور ویل کېږي. نو هغه څوک چې دغسې ستونزه ولري د هغوی دپاره همدغه علاج ده. دلیل هم شته که سړی سنن ابي داود وګوري یا همدارنګه نور کتابونه چې د فقهای کرامو دي هغه وګوري په ښه شکل سره موضوع پکې معلومولی شي. کتاب طهارت د سنن ابي داود رحمه الله تعالی لومړی جلد او 41مه صفحه کې هغه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا نقل کوي چې هغه له رسول پاک صلی الله علیه وسلم روایت کې قال فاطمه بنت حجج توزئ لوقت الصلاة باب من قال المستحاضة تغسل من الظهر إلى الظهر کتاب الطهاره. نو هغه خبر شول چې یو لمانځه نه تر بل لمانځه پورې طهارت څنګه کولی شي ساتلی شي. ښه راځو نو بله پوښتنه راخلو وګورو چې دا څوک در سره له کوم ځای نه در سره. البته د برېښنالیک په مټ باندې پوښتنه رالیږلې ده. ښه ضیاءالرحمن صاحب پوښتنه رالیږلې ده. دی وایي چې له کابل نه مې درته برېښنالیک درلیږلی مننه کوو. دی وایي چې یو هلک د یوې نجلۍ سره د نجلۍ د مور شیدې وخوري
د دغې نجلۍ د کشرې خور سره د هلک نکاح څنګه ده او د هلک د کشر ورور نکاح د نجلۍ د کشرې خور سره او د هلک د کشرې خور نکاح د نجلۍ د کشر ورور سره څنګه ده؟ ښه محترم وروره جنابه، هلک چې د کومې ښځې شودي رودلې دي دغه ښځه د دغه هلک مور ده، یعنې رضاعي مور یې ګرځېږي او د دغې ښځې لوڼې که مشره ده او که کشره ده د تی د رودلو له امله یعنې ته یې ورسره رودلی ده او که نه ده ورسره رودلی د دغه هلک خویندې دي نکاح یې ورسره نه کېږي او ناجایزه ده. او د هلک د ورور نکاح د نجلۍ سره او د دې د خور سره که مشره ده او که کشره ده صحیح کېږي، ځکه هغه په دې کې شراکت نه لري، هغه بېله موضوع ده، شودې ده ورسره خوړلي دي هغې نه دي ورسره خوړلي. نو الله دې وکړي چې تاسو سوال ځواب مو موندلی وي. نو د ټولو فقهای کرامو همدغه رایه ده او همدغه مسلک ده، په دې کې نور څه مسله نشته. زموږ خلک اکثر داسې پېښې ورته کېږي، ستونزې ورته کېږي چې هغوی چې کومې ورې خوراک کړی وي یعنې شیدې خوړلي یا نورو کشرانو وروڼو ته یې هم بیا مسله جوړه کړې وي، نه هغه له دې نه بېل دي، ځکه هغوی نه خوراک کړی نه څښاک کړی هغه په دې کې بیخي شامل نه دي. راځو دا پوښتنې چې د برېښنالیک په مټ راغلي یو څه خو مو انشاءالله تعالی ځواب کړي. هغه وروڼو چې موږ سره خپلې پوښتنې شریکه کړې دي هغوی پوښتنو ته به ځواب وایي. سالم احمد صاحب له ایران نه پوښتنه کړې وایي که چیرې له ښځې سره نازنا یو څوک وکړي نو څنګه ده؟ نو بلاشکه چې ستره ګناه ده او کبیره ګناه ده، حتی کې بعضې فقهاو لیکلي دي چې ښځه بلکل پرې طلاق کېږي دیانتن دی باید څه وکړي. نور هم له علماو نه پوښتنه وکړي چې د په کوم حالت کې دا ناروا کار کړی، د پوهې له امله یې کړی که د ناپوهي له امله یې کړی، یو ځل یې کړی که ډېر ځل یې کړی، نو بیا به د طلاق او نه طلاق مسله هم جوته شي او بیا به معلوم شي چې کوم طلاق دلته واقع شوی ده. نو د طلاق په حکم کې هم راځي، ځکه ستره ګناه او کبیره ګناه سره له پوهې که یو چا کړي وي. راځو اړیکه خلو ګورو چې څوک له کوم ځای نه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم ځای؟ حمید الله یم د هرات د ولایت نه خبرې کوم. حمید الله صاحب محترم مهرباني. مولوي صاحب دغه پوښتنه مې درلوده کله چې طالبان په جهاد کې وشي دا نو د دې معنی ده چې دوی دلته شپه کوي بلته شپه کوي شپې کوي درې شپې کوي نو دا د خپل منځونو مسافرانه وکړي او که یا بله پوښتنه لرئ؟ بله پوښتنه مې دا وایي چې مولوي صاحب یو بل څوک که مجاهد ته په دې اعتبار ښکنځل کوي چې دی مجاهد دی دا کافر کېږي که یا ښه بله پوښتنه؟ یا بس مولوي صاحب الله دې خیر ورکړي. مهرباني. ښه دوست محمد صاحب له ایران اړیکې نیولې هګۍ د اختر لپاره خلک راوړي خرڅول یې غریبۍ لپاره خبره ده ضرور چې هغه شی چې شریعت منع کړي دي ناروا کړي دي نو د هغوی تجارت هم ناروا ده لکه شراب هګۍ هم د شرابو حکم لري ځکه دا په قمار کې استعمالیږي نو ناروا ده که د دغسې لوبو دپاره یو څوک راوړي بلکل ناجایزه ده او که یو څوک پرځن د غریبۍ له امله د مال وینه خرڅوي دا هم علماو او فقهاو ناجایزه ګرځولې ده. احمد جاوید صاحب له څمکنیو نه اړیکې نیوې الله جل ته سجده په وخت کې څه لومړی کېښودل پکار دی؟ خبره ده د وروره چې دلته په شریعت خپله طریقه ښودلې ده، هر هغه شی چې مخکې په لمانځه کې کېښودل کېږي هغه وروسته راجګېږي. اول مونږ تاسې چې کله رکوع سجدې ته ځو نو اول چې لګوو خپې لګوو بیا دغه زویونه لګوو چې د ګونډې ورته وایي بیا لاسونه لګول کېږي بیا پازه بیا ټنډه لګول کېږي. نو که پازه وکړه ټنډه هره یوه دې ولګوله دا دواړه یو حکم لري دواړه یو هډوکی ده که پازه دې مخکې کړه که چې دې مخکې کړله که ټنډه خو د شریعت حکم دا ده چې پازه به مخکې کوي بیا به ټنډه لګول کېږي او که تاسو فکر کړی اول بیا چې کله راجګېږي اول به ټنډه راجګېږي بیا به پازه راجګېږي بیا لاسونه بیا پښې اتې به پورته کېږي سړی. ښه وایي بعضې خلک وایي چې مذهبونه نشته بچه څوک وایي چې نشته هغه نشته هغه خو هسې چې څوک
ته ووایې چې دغه څکمنۍ ته دا لاس دی وایي چې نه ده تللی نو چې ته ورته چې وسړی زه پوهېږم چې تللی دی چې نه د سره به نسبتي به نو څه ورسره کوي لیاره خوا چې تا ته هم نه معلومېږي نو او چې څوک وایي چې نشته هغه دوی خپله مسله ده چې نشته نو د دوی علم هماغومره ده خدای دې پوه کړي خدای دې ښه کړي غټ به شي تر اوسه واړه دي که نه څنګه ده وایي پوه به شي او لوی به شي چې څنګه چې څه معنا که نه نو دا به پوه شي دا تر اوسه پورې واړه ماشومان خامخا باید شیان نه پېژني ښه السلام علیکم څوک له کوم ځای سلام علیکم وعلیکم ما د ایران څخه زنګ ما یو پوښتنه درلوده زموږ زه دلته باغ دا باغ دیوال شی نه لري مولوي صاحب دغه میوې په مځکه ولیدلې دغه مخ دغه دي حلالې دي که حرامې دي غواړې چې راوشکوو یې نه نوم دې څه ده او دغه پوښتنه یې درلوده عبدالکریم یم د ایران مې تماس نیولی عبدالکریم صاحب سمه ده عزتمن او د خدای سمه مخه یې ښه ایوب صاحب له تاجکستان وایي د اسپې شودې دي مرض لپاره څنګه ده خبره دا ده ورونه که چې مونږ ویلو چې د اسپې شودې او د اسپې غوښې د خیبر په جګړه کې همدارنګه د نکاح د حرام کړلی شو ناروا کړلی شول نو بالکل ناروا دي او د مرض لپاره په هغه شیونو باندې د مرض علاج کول چې هغه ناروا دي نه ده روا جایز نه ده اوس به تا ته یو څوک ډاکټر وایي چې شراب وڅښه لږ ځکه چې صحت به دې ورسره ښه شي نه ښه کېږي ځکه چې یو شی خدای حرام کړي حرام دي په حرامو باندې علاج ناروا ده السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم څوک له کوم ځای مولوي صاحب سره موږ د ایران څنګه مننه څوک زما نوم حاجي سفتار دی حاجي څوک حاجي سفتار صفدر حاجي مولوي صاحب په سواتو تیورې لګېد کېږي صحیح ده صحیح ده مهرباني زه یو پوښتنه درته کوم مولوي صاحب زموږ په ایران کې چندانې زما هم څه ارزښت دي زما یو دوه وروڼه دي مریضي وه یو په جهاد کې شهید شو په د وخت مبرک وخت په جهاد کې شهید شو اصلا په جسد هم وروڼه جسد هم نامګومه دی او پوښتنه مې دا ده چې موږ زما د هغه د مریض زامن او د بلې مور زامن و بیا موږ دلته یو څه مځکه لرو په وطن کې نو دا به ورور بیا دلته په کندهار کې دلته وپاتې موږ مهاجر شو بیا دغه مځکه موږ څخه هلته په وطن کې پاتې شوه زما دغه اورې غوږ مې ده درته نو دا مځکه زموږ دا مځکه هلته اوس یو څو روپیې زموږ د اکا زامنو بیا د ازبک په وادي کې د طالبان شواره بیا زموږ د دوه اکا زامنو په اخلاص څخه مځکه دلته لاسه راوړېدله اوس هغه یو ورور خو ما اولاد نه در خو لاړی ده دا بل ورور خو ما دوه اولاد زامن پاتې په تېښ مو ستا خلاصېږي د دغه یو ورور په زامن کې به ځینې ورکوم نو اوس هغه ورور چې مو اولاد نه درلودی وفات شو شهید شو د دغه حق نو دغه حق یې اوس مخ مابین کې پاتې دی چې دا زما ورورونه هم په شریک کېږي دي که دا څه چې زما کېږي که دا څنګه تقسیم کړم پر دغه باندې چې زما سره اخلاص کړي مهرباني ډېره ښه ده صحیح شو مهرباني خدای په امان دې خدای عزت سره مننه عزتمن شي حمید الله صاحب د هرات نه لیکل نیولې وه هر څوک چې یو د جهاد دپاره چې یو جنګ کوي نو هغه د مسافرۍ دپاره اصول او شرط دا ده چې 15-80 کیلومتره به مزل کوي که یو څوک داسې وي چې راجګېږي په خپل کلي کې قواوې راایسارې کړي وي ښه ټانګونه یې راایسار کړي دا بیا مسافر نه بلل کېږي مجاهد ده خو مسافر نه دی مسافر حکم دا ده وروره که چې 15-80 کیلومتره مزل به یې کړی وي له خپلې علاقې منطقې به وتلی وي نو بیا مسافر بلل کېږي اما که یو څوک د لرې ځای په نیت باندې روان شي او روانېږي نو ده که 10 کیلومتره مزل هم کړی وي او نیت یې همغه ځای ته وي نو بیا بالکل مسافر ده بیا نیت یې سفر کړی ده مسافرانه لمونځ به کوي چا که مجاهد ته په دې اعتبار چې مجاهد دی او دی په رښتیا هم د اسلام سرحدات ساتي د اعلی کلمت الله په خاطر باندې جنګېږي نه د تخریب په خاطر باندې نه د دې په خاطر باندې چې ځان شهرت او دا شی کې بالکل بلا شکه په دې خاطر چې مجاهد او مجاهد څه معنی د خدای د کلمې نصرت کوونکی د خدای د دین وړونکی د خدای د عظمت وړونکی د خدای د احکامو پلي کوونکی پیاده کوونکی که دی سره له دې نه په دې هم پوهېږي بلا شکه چې کفر ته سړی پې باندې رسېږي توبه ایستل پکار دي عبدالکریم صاحب بیا پوښتنه کوي چې په باغونو کې هغه نه لري اړیکه به واخلو السلام علیکم څوک له کوم ځای
السلام علیکم. وعلیکم. څوک؟ عبدالرحمن ابن ایران زنګ کوم. عبدالرحمن حاجي مهرباني. مولوي صاحب تاسو مو په ایران کې مثلا الله دې رحم وکړي ځکه چې اړیکې دې پرېښوله نو اړیکې به نورې نه اخلو ځکه چې وخت مو دې دا مې رارسېدل دی 2-3 پوښتنې به ځواب کړو. عبدالکریم صاحب وایي چې باغونه دي دیوالونه نه لري نو مځکې باندې میوې پرتې دي. خبره دا ده ورو چې که میوې داسې وي چې د دې خلکو رواج او معمول دا وي چې هغه دوی بیا ټولوي او بیا خرڅوي نو بې اجازت یې خوړل ښایسته نه دي په کار. اما که دوی بیا هغه حد درتویوي دوی په کیسه کې دي بیا څه مشکل نشته خو بیا هم اجازه پکې اخیستل په کار دي. صفدر خان صاحب و البته چې د ایران اړیکه نیولې د شهید ورور په اړه پوښتنه وکړي ورکه کوم ورور چې تاسو شهید سوی ده او د هغه خیلخانه نه ده پاتې سوي نو اصلي وارثان یې ورونه یي او د تاسې هغه ورور چې شهید شوی ده زمه نشته بالکل د هغوی د سره حق ده شریعت او خدای هغوی ته حق ورکړي خامخا یې ورکوي او خپلې غاړې خلاصې کړي. عبدالرحمن صاحب اړیکه نیولې خو اړیکې یې پرېښه. نو راځئ قدرمن لیدونکو چې نعت شریف سره واورو. له نعت شریف نه وروسته بیا هم د تاسو په درانه چوپړ او خدمت کیو. الله وبرکاته. د پښتو تلویزیون د الفتا خپرونه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه ده تاسو په درانه خدمت کې کولی شئ قدرمنو لیدونکو چې راسره په اړیکه کې شئ. د اړیکې شمېره مو هغه ده چې د تلویزیون په پرده د تبریک کېږي. هر کله مو چې دا شمېره بشپړه کړئ بیا د خپلې غوږۍ یا تلیفون څلورمه تڼۍ کېکاږئ همدا شیبه راسره وصل کېدی شي خپلې پوښتنې راسره مطرح کولی شئ. بیا هم راځو برېښنالیک ته وګورو چې چا کومه پوښتنه راته لېږلې ده له کوم ځای نه. ښه دلته یو محترم ورور السلام علیکم. څوک له کوم ځای؟ السلام علیکم. څوک له کوم ځای؟ ایران څخه نصیب الله خبرې کوم. نصیب الله صاحب مهرباني. مولوي صاحب موږ داسې څلور ورونه یو بیا دوه مسیرانو ودونه کړي دي مثلا خپله پیسې دا شان ګټلې دي کړي دي او بیا اوس د پلار څخه مثلا یو ځمکه او داسې سرمایه او یو جایداد نه پاتې شوی بیا اوس هر سړی خپل سر باندې کلی دی ځان ته پیسې ګټلې دي سرمایه جمع کړې ده دغه بیا د حساب کتاب ویشو دغه څنګه چې هر سړی خپل پیسې چا ګټلې دي هغه اخلي او که داسې چې د ټولو سره مشترکې دي. ډېره مننه. مهرباني. مخامخه ښه نو دا یو ورور نقیب الله صاحب برېښنالیک رالیږلی ده استاد نقیب الله صاحب نو مننه کور مو ودان دی ډېرې نازولي یو مونږ او ډېر لطف یې کړی ده کور مو ودان عزتمند سي د دومره توصیف وړ خو به مونږ نه یو ځکه چې د دومره توصیف وړ علما دي الله دې علما عمرونو کې برکت واچي مونږ استادان چې مونږ څه ترې زده کړي نو مونږ خو خپله تر اوسه کم یو په ځان په تل او پران نه بولو الله دې تاسې خوشحاله کړي صاحب چې تاسې مونږ ته دومره په اصطلاح شوتالو پګړۍ هم را په سر کړي نو دا به په مونږ زویم چې ستره وي دا پګړۍ چې تاسو را تړلې الله خوشحاله کړي. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم. غږ دې راځي وروره. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای؟ راز محمد له ایران څخه. راز محمد صاحب محترم مهرباني. مولوي صاحب ما یو پوښتنه وه دا دوی چې دي اوس نه اوبه غواړي نه شی غواړي دا اوس راشنه چاپېره درېیمه ورکړي دا څرنګه دي؟ څنګه ده؟
دا اوس زوی چې دغه څنګه ته رسېدلی پرې راشنه شي اوس نه اوبه غواړي نه شی غواړي نه کښت غواړي هغه بیا په درېیم ورکړي دا څرنګه ده په درېیمه چې ورکوي په درېیمه یې ورکړي شوې وایي ښه ښه مننه کور وده ښه نو استاد صاحب داسې پوښتنه رالیکلې که یو سړی د یو داسې چا سره د نکاح تړون وکړي چې د ده خپله نه وي خوښه او فامیل یې خوښه ورته خوښه کړې وي او د انفرادي خپلې ښځې ته مخکې تر واده طلاق ورکړي نو دغه نفر دغې ښځې ته بیرته رجوع کولی شي او که نه او که رجوع کولی شي نو په کومه طریقه سره خبره ده محترم استاد چې د الله جل جلاله د مبارک کتاب د سورة بقره 211 مبارک آیات چې کله تاسې وګورئ نو درته معلومه به چې الله جل جلاله فرمایي چې واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف او بل ځای کې الله جل جلاله بیا فرمایي چې اذا طلق که چېرته یو سړی راجګه شو دا بیا بل حکم ده نو راځو هغه احکام چې پته وایي علمګیري راخیستي دي او ردي مختار او دوري مختار او دې کتابونو لیکلي دي په لنډه طریقه به داسې درته ووایو چې که د سړي نکاح د ښځې سره یو ځل تړل شوي وي او د واده نه مخکې یو طلاق ښځې ته ورکړل شوي وي یعنی یو طلاق باین واقع شوی وي ورکړل شوی وي نو سړی رجوع نشي ورته کولی البته که د ښځې موافقه وي نو نکاح سره تړلی شي انشاءالله به دې خبره پوه شوي که یو سړی راجګ شي د سړي نکاح لکه تاسو چې سوال کړی نو د دغه سړي نکاح تړل شوي وي او له واده نه مخکې یو طلاق باین د ښځې ته ورکړی وي واقع شوی وي نو د سړي رجوع همدغې ښځې ته یعنې که د ښځې موافقه وه بیا کېدلی شي رجوع نشي ورته کولی البته که د ښځې موافقه او خوښه وه نکاح ورسره کولی شي زموږ داسې دې وطن کې خو درې قسمه نکاح وي یو نکاح اعلان نومول کېږي که نه بعضې خلک ګوړه ماتول ورته وایي دا کار شوی وي دویم قسم نکاح بیا خلک وایي چې وړکۍ نکاح به وکړو هغه ایجاب و قبول چې ورته وایي یا دسمال چې ورته وایي خیخي تېرول کېږي او دریم قسم هغه نکاح چې دوی ستره نکاح ورته وایي هماغه ده چې کله کور ته جلکۍ یوړل شي یا پیغله یوړل شي نو بیا هغلته نکاح تړي نو خبره ده چې په شریعت کې نکاح چې ته ایجاب و قبول ده نو د شریعت حکم همدغه ده که یو چېرته څوک راجګ شي او دوی په دې مسله کې چې وي شهیدان موجود وي نو دا بیا نکاح ده او بشپړه نکاح ده درنو قدرمنو لیدونکو مننه درنه کوو چې تر دې دمه پورې راسره یې الله دې تاسې خوشحاله کړي راځو اړیکه راخلو وګورو چې څوک راسره په خپرونه کې د لفتا خپرونه په ژوندۍ بڼه همداسې به تاسو په درنو چوپړ کې السلام علیکم مهرباني څوک له کوم ځای له ایران نه سیف الله صاحب مهرباني دلته د ملا صاحب په اتاق کې دغه د انډیوالانو شور سره زما حیا پیدا کړې ده وکتلی مردګاو د یو غلطه معنا ورکړې ده دا بده معنا لري دا مردګاوي څه معنا لري او بله پوښتنه دا ده د اجرې چې سړی ورشي شیخ خپل غوته ورتېر شي ټولې اجرې ته دوا ښه ده څه ورځي دا څه ورځي شیخ هغه ته ورشي خپل مولي ته دوا وکړي حدیث نه راشي دې شي اول مې دا ټولې اجرې ته چې بیا به خپل غوته ورځي پوه نه شوم اجرې څنګه چل ده اجرې چې سړی ورشي اجرې چې سړی رواني دا ډېر خلک ډېر شیخ خپل کورنۍ ته ورتېر شي دوا ورته وکړي حدیث نه راوځي وروره جانه ویې چې دا نه ده که دا څرنګه ده ښه بله پوښتنه لرئ بس قربان صاحب ښه شپه وه مننه کورنۍ ښه نو راځو
د دغه ورونو پوښتنې چې را سره شریکې کړي دغه به ځواب کړو. نصیب الله صاحب له ایران اړیکه نیولې وه، څلور ورونه یو او دوه مشرانو ودونه کړي دي، د پلار جایداد هم راته پاتې ده. خبره دا ده ورور چې که تاسو خپل مال په خپله سره ګټلی وي نو هر څوک د خپل مال مالک ده، ښه خبره ده. اما که یو څوک داسې وي چې مشرانو ځان ته ودونه کړي کشران پاتې نو دوی هم حقدار دي او دغه مشران مشر ورور د پلار حیثیت لري، ورپسې هم دغه شی ورپسې هم دغه شی بالاخره تر کشر پورې. نو اتفاق ښه شی ده. او که بیا داسې وي چې نه درکوي ورونو منځ کې خواهبدي ډېره وي، خواهبدي مه پرې کوئ، بس هر څوک د خپل مال مالک ده، د پلار جایداد کې سره شریک کړي. بل محترم راز محمد صاحب له ایران اړیکه نیولې وه، ده پوښتنه کړې وی جوز په ځمکه شنه کېږي او خلکو ته په درېیم ورکوي. خبره ده د ځمکې په دوه قسمه دي، یو داسې وي چې د یو چا خپله مځکه وي، فرضاً بعضې خلک سرسیم چې ورته وایي دا هم خپله بولي، مالچر چې ورته وایي دا هم خپله بولي. نه دا غلطې دي. که خپله ځمکه او پټۍ کې وي په درېیم یې ورکوي، ښه خبره ده. که د ځمکه چې هر څه پکې را حاصل شوي دی پکې مالک ده. اما که غرونه ورغونه خلکو ته په هغه ورکوي او دا خو د زور مسلې دي، نو شریعت دا ناروا ده او دا غصب ده، ځکه چې دا د یو د حق نه دی ټولو. بیا که خلکو خپل منځ کې سره ویشلی وي هغه سرسیم هغه منطقه او چې دا به ته کوي او دا به زه کوم او دا جوز به ته کوي او دا لرګي به ته وایي، دا د دوه د موافقې معامله ده. صحیح شوله. خو دلته اکثره د زور مسلې دي. سیف الله صاحب اړیکه نیولې وه چې له ایران نه دی وایي چې مردګاو څه ته ویل کېږي. نو مردګاو همغه شي ته ویل کېږي چې هغه ملګري دې معنا کړې ده که نه. یو څوک چې په شریعت کې دې دوس وایي، دوس دې ته وایي چې یو څوک هغه پاکستاني اصطلاح باندې چې ښځې سپلای کوي نورو ته، نه دا معنی چې د مردګاوي کار کوي. مردګاوي دا معنی ورته وایي چې یو څوک د زنا مارکیټ جوړ کړی وي او بس دا بدپیلۍ وي، د فحاشي لپاره یې مرکز جوړ کړی وي او نور خلک ورته جذبوي. دا ښه خبر نه دی. ځوانانو په منځ کې بعضې اصطلاحات دي کنځاوي دي، دا ښه کار نه ده، باید ونشي. حاضرې ته چې کله ماما څوک ځي نو ټولو مړو ته دعا کول پکار دي. خپلو ته هم کوئ، پردیو ته هم کوئ، الله یې ټولو ته رسي، خدای دې ټول مړي وبخي. ښه وخت مو پای ته رسېدلی، نو دعاګانې به راته کوئ. په الله مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.